سلام قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. څو لنډ مهم تازه او وروستي خبرونه. امریکا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې توماس ویسټ، رینا امیریا او ځینې نور امریکایي چارواکو په دوحه کې د کابل له پلاوي سره په لیدنه کې د هغو سیاستونو د بدلون غوښتونکي شوي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د وضعیت د خرابېدو لامل کیږي. په دغه خبرپاڼه کې لیکل شوي چې د امریکا استازو په افغانستان کې د بشري ناورین د نیولو د دوام، د رسنیزو فعالیتونو ځپل او د مذهبي محدودیتونو د وضع کولو په هکله شدیده اندېښنه ښودلې ده. ملي پراختیا شرکت وایي د ملي پراختیا شرکت مسؤلین وایي د یاد کانال د لومړي فاز 108 کیلومتره کیندنې چارې له نیمایي زیاتې بشپړې شوي دي او پاتې کارونه به یې ژر بشپړ شي. د مسؤلینو په وینا په تیر یو کال کې توانېدلي دي چې د هیواد په کچه په بېلابېلو برخو کې 9 اتیا لویې وړې پروژې تکمیل او ګټې اخیستنې ته وسپاري. ننګرهار په ننګرهار کې د همیشه بهار راډیو تلویزیون د اسلامي امارات لخوا وتړل شوه. د دغه تلویزیون رئیس اتل خان ستانک زیتولو نیوز ته وایي د اسلامي امارات ځواکونو نن شاوخوا 6 بجې د همیشه بهار راډیو تلویزیون دفتر تړلی، نشرات یې ځنډولي او همکاران یې ټول کورونو ته رخصت کړي دي. د ننګرهار اطلاعاتو او کلتور ریاست په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. تېره ورځ دوشنبه د زمري په نهمه هم د اسلامي اماراتو ځواکونو داسې مهال دغه شبکې ته ننوتلي ول چې هلته یو روزنیز ورکشاپ روان و چې نجونې او هلکان ګډ سره کېنول شوي وو. بهرني سیلانیان وایي یو شمېر سیلانیان چې هلمند ته تللي پر لښکرګاه ښار سربېره د دې ولایت له ګڼو ولسوالیو لیدنه کړې ده. د هلمند سیمه ییز چارواکي د سیلانیانو هرکلی کوي او وایي له شته امنیت په ګټنې بهرني وګړي کولی شي په ډاډه زړه هلمند ته سفر وکړي. بې کیفیته تیل د سټنډرډ ملي ادارې د فراه په 88 میل بندر کې 14 ټن کره بې کیفیته تیل ایران ته ورګرځولي دي. د یادې ادارې په ټویټر لیکل شوي چې په دې وروستیو کې په خورا جدیت د بې کیفیته تیلو د واردولو مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي. د قانونو وزارت وایي چې د سرپل ولایت د قشقري سیمې د 21 نمبر څاه د کیندنې چارې د افچن کمپنۍ لخوا پیل شوي دي. یاد وزارت ویلي چې د دغې څاه له کیندلو وروسته به د نفتو استخراج او د عوایدو زیاتوالی ترڅنګ سلګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره شي. دا و زموږ چمتو شوي خبرونه، تر بیا ښه واقع چارې.